سلام مدیر صاحب، کولی شئ راته ووایئ چې سلسله مراتب څه شی دي؟ وعلیکم سلام. هو ولې نه احمد جانه؟ سلسله مراتب هغه اداري جوړښت دی چې پکې د هر کارکونکي مقام، مسؤلیت او د راپور ورکولو لار په واضح ډول معلوموي. هر څوک پوهیږي چې له چا لارښوونه اخلي او چاته خپل راپور وړاندې کوي. ډېره مننه مدیر صاحب. اوس که دا راته ووایئ چې ولې سلسله مراتب په اداره کې مهم دي؟ که سلسله مراتب موجود نه وي، ګډوډي رامنځته کیږي، مسؤلیتونه سره ګډیږي او پریکړې ورو کیږي. خو د ښه سلسله مراتبو له امله نظم، چټک تصمیم نیول او اغیزمنه همغږي رامنځته کیږي. ډېره مننه مدیر صاحب. اوس که دا راته ووایئ چې د سلسله مراتبو ساده بیلګه څه ده؟ ولې نه احمد جانه؟ فرض کړه په یو شرکت کې عمومي رئیس، د څانګې مدیر، سوپروایزر او کارکونکي شتون لري. کارکونکي خپل راپور سوپروایزر ته ورکوي، سوپروایزر مدیر ته او همدارنګه مدیر عمومي رئیس ته. همدا د سلسله مراتبو عملی بڼه ده. ډېره مننه قدرمن مدیر صاحب. اوس که دا راته ووایئ چې سلسله مراتب څنګه په اداره کې پلي کیږي؟ دا ډیره ساده ده. لومړی د اداري تشکیلاتي چارت جوړیږي، بیا د هرې دندې مسؤلیتونه ټاکل کیږي، د راپور ورکولو لاره مشخصیږي او ټول کارکونکي د همدې جوړښت مطابق خپلې دندې ترسره کوي. ډېره مننه قدرمن مدیر صاحب. اوس که دا راته ووایئ که یو کارکونکی سلسله مراتب مراعات نه کړي، څه ستونزې پیدا کیږي؟ که سلسله مراتب مراعات نشي، ممکن د صلاحیتونو ټکر رامنځته شي، د معلوماتو ضایع کېدل، همدارنګه د مدیرانو ترمنځ اختلاف او د کار ځنډ رامنځته کېدلی شي. له همدې امله باید هر کارکونکی ټاکلې اداري لار تعقیب کړي. ډېره مننه مدیر صاحب. اوس که دا راته واضحه کړئ چې آیا سلسله مراتب د نوښت مخه نیسي او که نه؟ نه احمد جانه، که په سمه توګه مدیریت شي، سلسله مراتب د نظم ساتلو وسیله ده، نه د نوښت د بندولو. ښه مدیران خپلو کارکونکو ته د نظر ورکولو فرصت هم برابروي. ډېره مننه مدیر صاحب. اوس که دا راته ووایئ چې د ښه سلسله مراتبو ځانګړتیاوې کومې دي؟ د ښه سلسله مراتبو ځانګړتیاوې عبارت دي له روښانه مسؤلیتونو څخه، واضح صلاحیتونه، همدارنګه اسانه اړیکې، حساب ورکونه او د پریکړو چټک بهیر د ښه سلسله مراتبو مهمې ځانګړتیاوې دي.